سلام علیکم قدرمنو ملګرو. افغان ادبي بهیر څنګه جوړ شو؟ دا خو په تاسې په تیرو پنځو کلیپونو کې چې ما له تاسو سره شریک کړي دي پوه شوي چې په تیر ځل کې یعنی په پنځمه برخه کې افغان ادبي بهیر جوړ شو او بنسټګري هم تاسو ته په ګوته کړی شول. نو څلور پنځه غونډې مو د پسرلي صاحب په حجره کې کړې وي. هغه ځای تنګ شوی و، شاعران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو. نو اردو ساینس بورډ سیوکارنو چوک ته مو غونډې منتقل کړي دي او دغلته غونډې شروع دي. ساو صاحب د غونډې انانسر دی، البته د نخ برخه هغه انانس کوي او مشاعره یې بیا ما ته را پرېږدي چې بس راځه نو سترګه پخه که. او همدغسې په قلار قلار هم سترګه پخېدله. نو اول کې د مشاعرو دغه هم ساو صاحب کوله، یعنې تر ډېره تقریبا څو میاشتې مسلسل ساو صاحب دواړه برخې د نقد او د مشاعرې دواړه برخې به هغه انانس کولې. نو هغه وخت داسې و چې افغان شاعران ډېر زیات وو په پېښور کې. اکثره چې د مجاهدینو حکومت کابل ته تللی و، هغه د نجیب د وختې پاتې شوني لیکوال چې په کابل کې ګزاره نه کېدله هغه پېښور ته راغلي وو. نو ډېر زیات شاعران هغلته وو. نو زمونږ تقریبا زمونږه د هرې غونډې کې د ګډونوالو شمېر به تر 10 او 40 اوه ته تر 50 پورې رسېدو په سیوکارنو چوک کې چې کومه لایبرري وه. نو اکثر وخت به مونږ اضافي چوکۍ هغلته چې سټاک شوې به وي، یعنی هغه به هم د هغه مسؤل کس نه غوښتلي چې زمونږ مثلا 11 چوکۍ مونږ له زیاتې کېدای چې زمونږ په کار دي. موږ ته دغه ډېر راځي، ګډونوال ډېر راځي. نو هغه به کورې ودان هغه مسؤل کس به دا کار کولو. نو اسماعیل اړم زمونږ غونډو ته راغلی و او موږ به غونډې په داسې انداز کې دغه کولې، یعنی په داسې ترتیب هم دغه جوړ کړی او د سټیج چې مثلا سټیج مخامخ سټیج دی او د شاته نه د راننوتو لار ده او د چوکۍ هم داسې ګول ګول ایښي دي، یعنې داسې یو قسم ګوله میښي. نو هر هغه څوک چې راځي شاته چې کیني موږ ته پته نه لګي، البته انانسر ته پته لګي چې هغه ورته یو ښه راغلاس وایي، نوم یې لیکي، ښه راغلاس ورته وایي او موږ ګډونوالو ته پته لګیږي چې څوک راغی او څوک رانغی. نو د مشاعرې برخه ده او ساو صاحب لږ په دې یو سترګه کې داسې لږ فرق و. نو لکه ګوري موږ ته، زه یو طرف ته منځ کې صمیم صاحب ناست دی، دې خوا نثار صاحب ناست دی، اخواتې زه ناست یم. لکه ګوري موږ ته داسې چې صمیم صاحب فکر کوي چې ما ته ګوري، خبره کوي وایي چې اسماعیل اړم ته بلنه ورکوم چې راشي او شعر وایي. نو صمیم صاحب داسې وکتل، هغلته نثار صاحب ناست دی، دې خوا چې وکتل زه ناست یم. نو په دې کې د صمیم صاحب له شانه، یعنی زمونږ یعنی د درې واړو د شانه دا اړم راولاړ شو او داسې بیا تلو سټیج ته. هله سټیج ته نه و رسېدلی چې صمیم صاحب پرې غږ وکړلو چې څنګه چل دی ساو صاحب، دا اړم هم لکه چې موږ ته لګولی و. او د سره د غونډې فضا یو قسم خندرویه شوه. ټولو خلکو
داسې خندرویه شول او راته چکچکې پې وشولې که نه د صمیم صاحب په دغه ظرافت باندې. او په هر صورت داسې ظرافتونه ډېر وو. نو نن به یو دوه ظرافتونه نور هم در سره شریک کړمه او په همدغه باندې به اکتفا وکړو چې زمونږ اوړی خو اوږدې ورځې دي، ژمی را باندې راغی. چې ژمی را باندې راغی نو نثار صاحب به ګزارش لیکلو، نو زمونږ غونډې به په 4 بجو وي، د اوړي په 4 بجو که نه. نو او نثار صاحب به په 4 بجو باندې د دغه نه رخصتېدو. خو ځان به م په یو 4 بجې خو به مونږ اعلانولې، خو بیا به م یو نیم ساعت نور هم ورکولو چې دغه ټول را پوره شي که نه. نو د پښتنو غونډې دي هغه خو هېڅکله په خپل وخت باندې سر ته نه رسېدلي. نو زمونږ د ژمي ورځې نږدې شولې، لنډې شولې. نو 4 بجې لوړ مازدیګر ته خبره رسېدله. نو دا غونډې م 2 بجو ته راوستې. چې 2 بجو ته م راوستې نو په دې اوله غونډې ته چې موږ راغلو داسې زه م ناوخته راورسېدم، لکه څه باندې 2 بجې وې چې راغمه، خو رفیع صاحب دی، پسرلی صاحب دی او دا خلک چې روزګار یې نه و، په کور ناستي وو. نو دوی راغلي وو. چې راغلي وو نو خبره 2:30 ته لاړله، 3 ته لاړه. نو رفیع صاحب ما ته وایي چې ګزارش نثار صاحب سره و چې باید هغه راشي او ګزارش ولولي که نه، چې هغه کره شي. نو وایي چې څنګه چل دی، نثار صاحب به کله راځي؟ نو ما ورته ویلې چې هغه به په 4 راځي. ویلې ښه، مونږ خو په 2 راغلي وو، مونږ خو په 2 راغلي وو. نو ما ورته ویلې چې اخو په 4 رخصتېږي او کېدای شي تر دې ځایه چې راځي خبره 4:30 ته ورسېږي. نو رفیع صاحب وایي څنګه چل دی، هغه نیم دې م ورسره جمع کړو. دې ظرافت دلته په ناستو خلکو کې یوه بله هیجان را پیدا کړو، سره م پرې لږ وخندل. بیا تر یو وخته پورې خو نثار صاحب دا ګزارشونه لیکل وبخئ. نو بیا چوندیل ته په وخت نه شو راتللی، او سالک صاحب چون دغه او د مرستیال د شروع نه دغه شوی و. نو سالک صاحب ګزارشونه ته پیل وکړو. لومبی ګزارش یې چې ولیکه نو ډېر ښه ګزارش یې لیکلی او ډېر ښه د غونډې تصویر یې وړاندې کړی، خو دا پاڼې داسې مخ ته داسې نیولې وې چې یعنې مخ یې نه ښکاره کېدو، مخ یې نه ښکاره کېدو. ګزارش ولوستلی شو او خلکو یې ډېره ستاینه وکړه، ناستو خلکو چې څومره وو چې ډېر ښه ګزارش لیکل شوی. نو صمیم صاحب ته چې وار را ورسېدو وایي چې واقعا ګزارش ډېر ښکلی و. خو په تېره غونډه کې چې سالک صاحب د ګزارشونو د لیکلو سینه وډبوله، زه ورته په دې خوشحاله وم چې زه خو یو خو به یو ښکلی ګزارش اورو او بل دا چې د یو ښایسته هلک ننداره به کوو. خو موږ ته څه پته وه چې ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. د نن دپاره همدومره، او انشاءالله همداسې به په قلار قلار مخ ته ځو. نو تر بل کلیپ پورې مو په لوی تعالی سپارم.